د چا هم وینه چې خرابېدو طرف ته روانه شي نو د هغه په وجود باندې دا علامه ظاهرېدل شروع شي چې د هغه د سترګو رنګ د سرمنې رنګ زیړېدو طرف ته روان شي، د هغه په خېټه باندې درد راځي او د هغه په خېټه باندې پړسوب راځي، د هغه ورکوټي بول چې کوم دی هغه تورېدو طرف ته روان شي او غټ بولي هغه زیړ وي، ډېر زیات ستړی او ستومانه او تکاوټ ورته محسوسېږي، بار بار یې زړه کچه کېږي او د الټو خطره ورته کېدی شي، وزن یې ورځ په ورځ کمیږي او لوږه لګېدل ورته ختم شي او په وجود باندې مختلف قسم خارښت هم را شروع شي. کله هم چې د هغه د وجود نه د کټ په ذریعه یا د زخم په ذریعه وینه بهر ته را شروع شي نو ډېر زیات ټایم اخلي وینه ودرېدلو کې. همدغه شان په پښتو کې میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکر اعلی حافظ.